نجلۍ سیما ګل نومیږي او په سوشل میډیا ټیک ټاک باندې د سایکو ارباب په نوم باندې د ټیک ټاک اکاونټ وو چې په ټیک ټاک باندې تقریبا 1 میلیون فالوورز درلودل او په ټیک ټاک باندې ډیره فعاله وه. ډیری خلکو د دې نجلۍ سایکو ارباب په نوم باندې په ټیک ټاک باندې اکاونټونه جوړ کړي دي چې 10,000 20,000 10,000 او له هغې نه هم زیات فالوورز لري. ویل کېږي چې پرون د جمعې په ورځ د پېښور په ورسک سیمه کې په خپل کور کې په مرموز ډول وژل شوې ده او بیا یې جسد همالته په خپل کور کې موندل شوی. خو تر اوسه پورې تحقیقاتي ادارې نه دي توانېدلې چې د دې نجلۍ د وژل کېدو اصل وجه او لامل پیدا کړي. د دې نجلۍ په اړه باندې په سوشل میډیا باندې مختلف قسمه خبرې روان دي، خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې دا نجلۍ زندۍ شوې ده، وهل شوې ده، چا زهر ورکړی او که یې خپله ځان وژلی. خو له دې سره نږدې خلک وایي چې په بدن باندې د وهلو څه نښې نښانې نشته. که هر څه وي او هر قسم دا وژل شوي نو د دې د وژلو حقیقت به په راتلونکي کې معلوم شي. خو په سوشل میډیا اکثره خلک د دې نجلۍ په اړه باندې ډېر غلط ویډیوګانې جوړوي. ګورئ خلکو، کله چې یو انسان مړ شي نو له ژوندو انسانانو سره یې قطع روابط شي. دا جنۍ لاړه وفات شوه او نوره رابطه یې له الله سره ده او هیڅوک هم دا حق نه لري چې د هغې په اړه فیصله وکړي چې دا به جنت ته ځي او که دوزخ ته. هر هغه څوک چې د دې په اړه باندې غلط ویډیوګانې او غلط کمنټونه کوي هغه خلک دي د خپل ځان غم وخوري چې دوی د الله په نس کې څنګه دي. انشاءالله که الله وغواړي دې جنۍ ته له ګناهونو ورتېر شي او جنت ته یې بوځي. موږ تاسو باید د ځان فکر وکړو چې الله تعالی موږ تاسو ته مغفرت وکړي. د دې جنۍ جنت او دوزخ باید الله ته پرېږدو. نو هیله ده چې د انسانانو د مرګ څخه وروسته په هغوی پسې خبرې مه کوئ. دا ښه وه یا بده وه د هر څه فیصله له الله سره ده. الله تعالی رحمان رحیم غفور دی. اوس دې الله تعالی وبخي او الله تعالی دې ورته له کړو ګناهونو ورتېر شي. انا لله و انا الیه راجعون.